چې کله الله تعالی کله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور پیدا کو نو خپل نور ته د محبت په نظر وکت. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت ته آمینه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله اوله میاشت وه د شپې مې خوب ولید. په خوب کې یو ښایسته سړی راته راغی. د نبی علیه السلام په راتګ په نړۍ کې کوم تغییرات راغلل؟ داسې کار وشو چې یو جماعت ته ملیکو راغی. زما کور ته داخل شو، ما ولیدو. د هغې مبارک نسب ته او عبدالله ته الله تعالی بچی ورکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک باندې مختصره رڼا به په خپرونه کې اچول کېږي. کله چې عمر مبارک 40 کاله 6 میاشتې او 10 ورځې شو، د جمعې شپه وه، نو نزول د قرآن کریم شروع شو. نو ما نه الله تعالی یو وعده اخیستې ده چې ته به د بچیانو نه دا وعده اخلې چې بیکارو ښځو سره ودونه ونه کړي. خلک څنګه پوه شو چې په نړۍ کې بدلون راغی، یو څوک دنیا ته راغی؟ او دا د اسمان ستوري چې دي که نه، دا داسې رانږدې شو، ما دا ګمان وکړ چې دا به په ما باندې راوغورځېږي. او بله دا ده چې یو جماعت ته ښځو راغی، په هغې کې آسیه رضی الله تعالی عنها هم وه، وی هغه زما قابله وه. تاریخ د ولادت نه هم تاسې قدرمن لیدونکي خبرو. آدم علیه السلام راپورته کو، د دواړو سترګو په منځ کې بچې کو، ورته وی بچیا زما چې څومره اولاده ده د دې ټولو ته سرداري. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک عبدالمطلب ته منتقل شو. د نبی علیه السلام ولادت دنیا ته راتګ د هغې نسب مبارک او په همدغه ورځو کې د رسول الله مبارک د مرض آغاز وشو. رسول الله مبارک ورته مسکی شو. هغوی دومره خوشحاله شو چې رسول الله مبارک ته الله تعالی صحت ورکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. محترم لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو د ربیع الاول میاشت او د خپرونې موضوع د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت ته، د هغې مبارک نسب ته، همدارنګه د نبی علیه السلام په راتګ په نړۍ کې کوم تغییرات راغلل، خلک څنګه پوه شو چې په نړۍ کې بدلون راغی، یو څوک دنیا ته راغی، یعنی کوم داسې عظیم تغییرات راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې. تاریخ د ولادت نه هم تاسې قدرمن لیدونکي خبرو. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک باندې مختصره رڼا به په خپرونه کې اچول کېږي، او انشاءالله چې بیا به په راتلونکو خپرونو کې لکه تېره خپرونه تاسو د موسی علیه السلام په اړه ولیده، هغه تاسو دپاره پلان لرو چې یوه خپرونه همداسې د یو د انبیاو په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کوو. نو انشاءالله بیا به د نبي علیه السلام سیرت مبارک هم تاسو ته تفصیلي په راتلونکي کې وړاندې کېږي. خو نن چې په خپرونه کې د نبي علیه السلام ولادت دنیا ته راتګ، د هغې نسب مبارک او د هغه په ژوند مختصره رڼا اچوو او تاسو سره شریکوو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو تر پایه را په سره پاتې شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. الله خوشحاله او آباد ساته. شیخ صاحب مبارک ورځو د نبی علیه السلام ژوند مبارک ته. خو لومړی قدرمن لیدونکي چې له دې خبر شي چې د نبی علیه السلام نسب مبارک څه و. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت صاحب د ربیع الاول میاشت ده او دې میاشت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. د دې میاشتې سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د دې میاشتې یو نسبت دی، یو ربط دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ دا خو یو عظیم کار و او یو لوی نعمت دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم.
که د دې په تفصیل باندې خبره کوو نو د سیرت کتابونو ډېر اوږد بحث پې کړی دی نو موږ او تاسو نه به یعنې کلونه واخلي بله صاحب او خو چونکې زموږ او ستاسو مقصد اختصار دی او د دې میاشتې حق ادا کول دي او د رسول الله مبارک په ژوند باندې یو اجمالي نظر اچول دي زموږ او ستاسو لیدونکي او اورېدونکي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت او د کمال نه څه ناڅه خبر شي نو یو مختصره خبره به درته وکړم بله هغه دا د محدثینو یو کتاب دی هغې ته وایي الکامل ابن عدي صاحب لیکلی دی او لوی عالم او لوی محدث دی هغه فرمایي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې چې کله الله تعالی کله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور پیدا کو نو خپل نور ته د محبت په نظر وکت او د هغې نه یو رڼا پورته شوه بله هغه رڼا هغه د رسول الله مبارک نور نو اول وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور پیدا دی تاسو ته مې تېر ویلي چې پکې څلور قول دي یو قول پکې دا دی دغه د نبی علیه صلات وسلام نور مبارک چې پیدا شو نو او آدم علیه صلات وسلام ته الله تعالی روح ورکو او هغه ژوندی شو نو دغه د نبی علیه صلات وسلام د نور مبارک د حضرت آدم علیه السلام په شا کې کیښو نو آدم علیه السلام به جنت کې ګرځېده او شاته به په لکونو ملایکې ولاړې وې نو آدم علیه السلام سوال وکړ چې یا رب زه په دې راز نه پوهېږم چې دا ټولې ملایکې زما شاته دي او دا څه وجه ده وی چې ستا په ملا مبارکه کې زما د آخري پیغمبر نور دی او دا ملایک چې دي دا د هغې دیدار کوي نو آدم علیه السلام سوال وکړو خدایه اجعله امامي دا نور زما مخې ته وګرځوه نو دغه نور د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام په دې وچولي تندي کې کېښودلی شو بیا به ټولو ملایکو آدم علیه السلام ته مخامخ کتو الله تعالی ورته وفرمیل چې ای آدمه دا زما د آخري پیغمبر نور دی او د دې به قدر او د دې به احترام کې او خپلو بچیانو ته وصیت وکړه چې نکاح بیکارو ښځو سره ونه کړي او بیکاره قومونو سره ربط ونه ساتي بیکاره اعمال او بیکاره خبرې د خولې نه ونه وځي چې دا یو امانت دی تاسو سره چې زما د دې پیغمبر د دې نور بېادبي ونه شي نو آدم علیه السلام به بچي کېدل یو به لور کېدله یو به زوی کېده بیا چې کله د آدم علیه السلام زوی پیدا شو شیس علیه السلام دا یوازې پیدا و د ده سره خور نه وه پیدا نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا نور مبارک د هغه بدن ته نقل شو نو چې نقل شو هغه کومه ملایکو چې د آدم علیه السلام دیدار کو نو هغوی د شیس علیه السلام دیدار شروع نو هغه آدم علیه السلام حیران شو چې دا تغییر ولې راغی نو الله تعالی ورته وفرمیل چې ستا په بدن کې زما د آخري پیغمبر چې کوم نور و هغه ما ستا بچي ته منتقل کړ شیس علیه السلام ته الله تعالی یو ډېر لوی حسن ورکړی او هر ځای کې به چې په لاره به روانو نو د تیږو د لوټو د ونو به ورباندې سلامونه کول نو آدم علیه السلام چې وفات کېده نو شیس علیه السلام ته ووی چې بچیه موږ ته الله تعالی یو امانت راکړی هغه زما په بدن کې و اوس ستا وچولي تندي ته منتقل دی نو ما نه الله تعالی یو وعده اخیستې ده چې ته به د بچیانو نه دا وعده اخلي چې بیکارو ښځو سره ودونه ونه کړي بیکاره قوم سره ربط ونه ساتي بې ځایه ځای کې کینني او بیکاره خبرې د خولې نه ونه وځي نو بچیه ته به ځان سره ډېر احتیاط کوې دا د الله تعالی امانت دی او موږ ته یې راکړی دی او ته به دغسې وعده د خپلو بچیانو نه مخلي نو شیس علیه السلام سره نو د آدم علیه السلام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور شیس علیه السلام ته الله تعالی یو بچی ورکه
دغه نوم دی انوش یا نوش. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا نور مبارک هغه د شیس علیه السلام بچی انوش ته یا نوش ته نقل شو. دغه وعده چې آدم علیه السلام د شیس علیه السلام ناغستې وه، دغه وعده بیا انوش چې دی دا شیس علیه السلام د خپل بچی انوش نه واغسته. بیا چې کله انوش ته الله تعالی بچی ورکه قینان، نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه نور مبارک قینان ته نقل شو. نو بیا د قینان سره دغسې معامله وه، د تیږو د لوټو د ونو به پې سلامونه کول. نو پلار ته یې قصه وکړه چې دغسې قصه کېږي. وایي بچیه دا خو د رسول الله مبارک د آخري پیغمبر نور دی، زما نه ستا بدن ته منتقل شوی دی او ما نه خپل پلار دا وعده اخیستې وه. نو بچیه ته به هم بیکارو ښځو سره ودونه نه کوې، بیکاره ځای کې به کښېنې نه، بیکاره خلکو سره به ربط نه ساتې چې د دې نور بیا د بیو نه شي. بیا انوش ته د رسول الله مبارک نور چې نقل شو، بیا هغه ته الله تعالی یو بچی ورکړه، د هغه نوم دی محلیل یا محلائل. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه نور هغه ته منتقل شو. بیا هغه نه خپل پلار دغسې کلکه وعده واغسته. بیا محلیل یا محلائل ته الله تعالی یو بچی ورکړه برده. نو دا د رسول الله مبارک دا نور د دې محلائل بچی برده ته نقل شو او هغه سره همغسې معامله کېدله. نو بیا د برده نه پلار وعده واغسته. بیا برده ته الله تعالی یو بچی ورکړه اخنوخ. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور هغه اخنوخ ته منتقل شو چې د هغه لقب د ادریس علیه السلام. د ادریس علیه السلام خپل نوم دی اخنوخ. بیا اخنوخ ته الله تعالی بچی ورکه، د هغه نوم دی متوشلخ. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور بیا هغه متوشلخ ته نقل شو. متوشلخ ته الله تعالی بیا بچی ورکه لمک. نو د نبی علیه صلوات وسلام نور مبارک هغه لمک ته منتقل شو. بیا لمک ته الله تعالی بچی ورکه عبدالغفار یا عبدالجبار چې هغې د هغه لقب دی نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام خپل نوم عبدالغفار دی یا عبدالجبار دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور نوح علیه السلام ته منتقل شو او پلار ته یې همغسې وعده واغسته، یو بل نه وعدې اخلي. نوح علیه السلام ته الله تعالی بیا بچی ورکه سام. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک هغه سام ته منتقل شو. سام ته بیا الله تعالی بچی ورکه ارفخشس. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور بیا هغه ارفخشس ته منتقل شو. بیا ارفخشس ته الله تعالی بچی ورکه شالخ. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک هغه شالخ ته منتقل شو. شالخ ته بیا الله تعالی بچی ورکه عبیر. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک بیا هغه عبیر ته منتقل شو. عبیر ته الله تعالی بیا بچی ورکه فالخ. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور هغه فالخ ته منتقل شو. فالخ ته بیا الله تعالی بچی ورکه راعو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک د هغه بچی راعو ته نقل شو. راعو ته بیا الله تعالی بچی ورکه ساروع. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک د هغه بچی سارو ته نقل شو. ساروع ته بیا الله تعالی بچی ورکه ناحور. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور د هغه بچی ناحور ته نقل شو. ناحور ته بیا الله تعالی بچی ورکه تارخ. نو د نبی علیه السلام نور مبارک هغه ته منتقل شو. او تارخ ته الله تعالی بچی ورکه ابراهیم علیه السلام. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک ابراهیم علیه السلام ته منتقل شو. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکه اسماعیل. د رسول الله مبارک دا نور اسماعیل علیه السلام ته منتقل شو. اسماعیل علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکه نابت. نو د نبی علیه صلوات وسلام نور مبارک دغه بچی نابت ته منتقل شو. نابت ته الله تعالی بچی ورکه یسجب. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه نور مبارک دغه بچی یسجب ته منتقل شو. یسجب ته الله تعالی بچی ورکه یعرب.
نو د رسول الله مبارک نور مبارک یعرب ته منتقل شو. بله یعرب ته الله تعالی بچی ورک تیرح. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور مبارک دغه بچی تیرح ته منتقل شو. تیرح ته الله تعالی بچی ورک ناحور. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی ناحور ته منتقل شو. ناحور ته الله تعالی بچی ورک مقوم. بله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی مقوم ته منتقل شو. مقوم ته الله تعالی بچی ورک عدد یا عدد. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی عدد ته منتقل شو. عدد ته الله تعالی بچی ورک عدنان. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی عدنان ته منتقل شو. عدنان ته الله تعالی بچی ورک معد. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی معد ته منتقل شو. معد ته الله تعالی بچی ورک نزار. بله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک دغه بچی نزار ته منتقل شو. نزار ته الله تعالی بچی ورک مضر. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی مدور ته نقل شو. مدور ته الله تعالی بچی ورک الیاس. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی الیاس ته منتقل شو. الیاس ته الله تعالی بچی ورک مدرکه. د نبی صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی مدرکه ته منتقل او هر یو نه به هغه سی وعده غستل کېدی. مدرکه ته الله تعالی بچی ورک خزیمه. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی خزیمه ته نقل شو. خزیمه ته الله تعالی بچی ورک کنانه. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی کنانه ته منتقل شو. کنانه ته الله تعالی بچی ورک نادر چچا ته قریش وای. قریش ته د لقب. بله نو د نبی صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی نظر ته منتقل شو. نظر ته الله تعالی بچی ورک مالک. بله نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی مالک ته منتقل شو. مالک ته الله تعالی بچی ورک فهر. د نبی صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی فهر ته منتقل شو. فهر ته الله تعالی بچی ورک غالب. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی غالب ته منتقل شو. غالب ته الله تعالی بچی ورک لؤی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی لؤی ته منتقل شو. لؤی ته الله تعالی بچی ورک مره. د رسول الله مبارک نور مبارک هغه ته منتقل شو مره ته. مره ته الله تعالی بچی ورک کلاب. سو کلاب وی کلاب صحیح نه دی کلاب. بله نو کلاب ته د رسول الله مبارک نور منتقل شو. کلاب ته الله تعالی بچی ورک قصی. د نبی صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی قصی ته منتقل شو. قصی ته الله تعالی بچی ورک عبد مناف. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی عبد مناف ته منتقل شو. عبد مناف ته الله تعالی بچی ورک هاشم. خپل نوم عمر دی او هاشم لقب دی. بله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک داغه بچی هاشم ته منتقل شو. هاشم ته الله تعالی بچی ورک عبد المطلب. بله خلق مطلب وی حسین دی. مت دا شت په دې توا دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک عبد المطلب ته منتقل شو. عبد المطلب ته الله تعالی بچی ورک عبد الله. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک عبد الله ته منتقل پلار ته راورسېد. پلار ته او عبد الله ته الله تعالی بچی ورک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې عبد الله سے د امینی رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور مبارک امینی رضی الله تعالی عنها ته منتقل شو. نو په وخت د حمل کې هغه ډیر عجیبات بله امینه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله اوله میاشت وه د شپې مې خوب ولید. په خوب کې یو ښایسته سړی راته راغی. بله او دا قد مبارک ډیر اوږد او داسې ښایسته سړی ما چېرته لیدلی نه و. راته ویې ابشري فقد حملت بسید المرسلین. زیر قبول کا
ته حامله شوې په سردار د رسولانو. وایي ما ورته وی ته څوک یې؟ وایي زه ستا د بچي پلار یم که نه، آدم علیه السلام یم. کله چې دویمه میاشت شو، وایي بیا مې یو ښایسته سړی ولید، راته وی ابشري فقط حملت بسید الاولین والآخرین. زیر قبول کا ته حامله شوې په سردار د اولین او د آخرین. وایي ما ورته وی ته څوک یې؟ وایي زه شیس علیه السلام یم. درېیمه میاشت چې راله، بیا مې یو نوراني سړی ولیده او راته وی ابشري فقط حملت بالنبي الكريم. زیر قبول کا ته حامله شوې په هغه مکرم نبی باندې. ما ورته وی ته څوک یې؟ وی زه نوح علیه السلام. کله چې څلورمه میاشت شو، بیا مې یو سړی ولیده په خوب کې ډېر عجیبه و او الله تعالی ورته ډېر حسن ورکړی و. راته وی ابشري فقط حملت بسید الشریف والنبي العفیف. زیر قبول کا ته حامله شوې په یو باشرفه سردار او په یو پاک نبی باندې. ما ورته وی ته څوک یې؟ وی زه ادریس علیه السلام. پنځمه میاشت چې شوه، بیا مې خوب ولید، راته وی ابشري یا آمنه. آمنې زیر قبول کا فقط حملت بسید البشر. د ټول بشریت په سردار حامله شوې. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه هود علیه السلام. کله چې شپږمه میاشت شوه، یو ډېر عجیبه سړی مې ولید، الله تعالی ورته ډېر حسن ورکړی او ډېر نوراني و. راته وی یا آمنه، ای آمنې ابشري بالنبي الهاشمي. زیر قبول کا په هغه نبی باندې چې هاشمي دی. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه ابراهیم علیه السلام. وایي په دې میاشت کې د کسرا ماڼۍ راوغورځېده. کسرا ماڼۍ چې راوغورځېده، په هغې کې 14 سرداران اوسېدل او ټول مردار شو. کله چې اومه میاشت شوه، بیا مې خوب ولیده، راته وی ابشري یا آمنه. آمنې زیر قبول کا فقط حملت بحبیب رب العالمین. ته حامله شوې په حبیب د رب العالمین باندې. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه اسماعیل علیه السلام. کله چې اتمه میاشت راله، یو نوراني سړی مې ولیدو، راته وی ابشري یا آمنه. آمنې زیر قبول کا فقط حملت بخاتم النبیین. ته حامله شوې په خاتم د انبیا او آخري پیغمبر باندې. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه موسی علیه السلام. او وایي په دې میاشت کې د فارس چې کوم ورونه و، چې دا فارسیان خو مجوسیان وو، هغه ور الله تعالی بند کړ، مړې کړ. کله چې نهمه میاشت شوه، یو نوراني سړی مې ولیده، راته وی ابشري یا آمنه. آمنې زیر قبول که فقط حملت بمحمد صلی الله علیه وسلم. ته حامله شوې په محمد صلی الله علیه وسلم. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه عیسی علیه السلام یم. آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما د بچی ولادت نږدې شو، یو عجیبه ماحول جوړ شو. داسې کار وشو چې یو جماعت ته ملیکو راغی. زما کور ته داخل شو، ما ولیدو او 3 جنډې ورسره وي. یوه جنډۍ زما په کور ودروله او دویمه جنډۍ دا کعبې مبارکې باندې ودروله او درېیمه جنډه چې وه هغه په بیت المقدس باندې. او زما کور د ملایکو نه ډک شو. او دا د اسمان ستوري چې دي که نه، دا داسې رانږدې شو، ما دا ګمان وکړ چې دا به په ما باندې راوغورځېږي، دومره رانږدې شو. او دا دنیا د رڼا نه ډکه شوه، هر طرف ته رڼا رڼا وه. او مارغان راغله، عجیبه داسې مارغان راغله چې دا مخوکې چې وي که نه، دا د زبرجدو وي او وزرې د یاقوت وي. دا مارغان هم زما کور ته راغله. او ریخم مې ولیدل، داسې ریخم مې ولیده چې
د ځمکې او د اسمان په منځ کې داسې خواره وو، د ریخه مصادرې وې. او بیا مې داسې کار وکړ چې په دې هوا کې مې خلک ولیده، په لاسونو کې د سپینو زرو کوزې وې او په هغې کې د سپینو زرو زنځیرونه وو او په هغې کې ښایسته یخې اوبه وې. او زه دې وخت کې ډېره تږې شوم. ویلې هغه یو سړي ما ته جام کې اوبه را واچولې او ما وچیکلې. الله تعالی زما هغه تنده خط ماته کړه. او بله دا ده چې یو جماعت ته ښځو راغی، په هغې کې آسیه رضی الله تعالی عنها هم وه. وی هغه زما قابله وه. خو نورو روایاتو کې راځي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور مبارکې قابله چې وه هغه د عبدالرحمن ابن عوف صاحب مور وه. خو دې روایت کې دغه دي. ممکنه ده چې دواړه وي. او ویلې په دې کې یو ویونکي نه مې واورېده، راته وی چې په الله تعالی دې په تا باندې رحم وکړي. او دې وخت کې یو رڼا راغله په مابین د مشرق او د مغرب کې دا ټول عالم چې دی دی رڼاک. او یو مارغه راغی، داسې غټ مارغه چې ما په زندګۍ کې نه ولیدلی، ښایسته هیئت والا. او زما په وزرو باندې په وزر باندې زما دا خېټه مسه کړه، وزر یې پې ووهه. چې ویې وهه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. چې راغی فوراً رسول الله مبارک خبرې شروع کړي، الله اکبر کبیرا والحمد لله حمدا کثیرا اللهم اغفر لامتی. او یو روایت کې داسې دي چې حضور وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله رب العالمین. په وخت د پیدا کېدلو کې د الله تعالی ثنا وي او د الله تعالی صفت بیان کړ، لوی بیان کړ. او چې ما رسول الله مبارک ته وکته نو سنت شده پیدا و. او دا نوم خو زنانه پرې کوي د ماشوم، نوم یې پرې و، هغې ته هم ضرورت نه و. او دا مخ مبارک یې داسې رڼا کوله تا به وی د 14مې سپوږمۍ ده، 14مې سپوږمۍ ده. دې کې یو سړی راغی او رسول الله مبارک رانه ویوړه. یو ساعت رانه پټو، یو ساعت پسې راته راوړو. راته وی امینې خپل بچی دې را واخله. او موږ په ده باندې مشرق او مغرب ټول وکتو. او د آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو. او امینې چې آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو نو آدم علیه السلام ورته ووی، آدم علیه السلام راپورته کړ، د دواړو سترګو په منځ کې بچې کړ. ورته وی بچیا زما چې څومره اولاده ده د دې ټولو ته سرداري، نو دا خپل بچی دې واخله. موږ ورته چکر ورکړو او دا دې تا ته مو راوړه. او چې کله دا سړی واپس کېده وی ای هغه شخصیته چې د دنیا او د آخرت عزتونه الله تعالی تا ته درکړي دي. عبدالمطلب صاحب وایي د حضور نیکه وایي په دغه شپه زه حرم شریف کې وم، طواف مې کوم، یو عجیبه نظاره مې ولیده. وی دا کعبه مبارکه چې وه وی دا کږه شوه او الله تعالی ته په سجده باندې وغورځېدله. دې کې چې کوم بوتان وو هغه ټول را وغورځېد او کعبې غاږ وکړو چې الله اکبر قد ولد محمد الاطهر. پیدا شه محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه ډېر پاک دی. او کعبې مبارکې غاږ وکړو چې الان طهرني ربي، اوس زه خپل رب پاک کړم من انجاس المشرکین، د نجاستونو د مشرکانو. او بیا مې یو غاږ واورېد، غاږ کې دا و چې اوس آمینې رضی الله تعالی عنها ته الله تعالی بچی ورکه محمد صلی الله علیه وسلم. او په هغې باندې د رحمتونو باران شو. بس وی حیران شوم چې دا څنګه قصه ده. نو د آمینې رضی الله تعالی عنها کور ته راغله. چې کور ته راغلمه نو ورېځ مې ولیده چې د آمینې رضی الله تعالی عنها په حجره باندې ولاړه وه، ورېځ وه. نو ما غاږ وکړه یا آمینې یا آمینې، نو هغه راووته. وایي ما ورته وی څه قصه ده؟ راته وی چې ستا لمسی پیدا شه که نه، محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو. ویلې بس
ما وې زه به دې کوټې کې ورشم کوټې ته وایي چې کوټې ته ما ورته چېرته دی وایي د اینه کوټه کې دی وایي چې کوټې ته ور روان شم یو سړی راووته په لاس کې توره وه وی راته وی صبر وکړه اول به د ده ملاقات ملائک کوي چې د ملائکو ملاقات ختم شي نو بیا به ته ورځې وی چې د ملائکو ملاقات ختم شي نو راته وی اوس راځه وی چې ورغلمه د اعلا مشکو بوی په دې کوټه کې او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک پړقېده وی بیا مې داسې کار وکړو دا سترګې مې مږلې شي دا ته خوب وینې او که دا ته په ویښې دا څه قیصه ده نو عجیبه نظاره وه بس بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مې راپورته که او مچې مې که اوس دا کم تاریخ و نو په کال کې د علماو اتفاق دی چې رسول الله مبارک په کم کال پیدا دی نو په کال کې دا ده چې د هجرت نه 53 کاله مخکې و او په کم کال باندې چې ابرهه په کعبې مبارکې حمله کړې وه هغې ته عام الفیل و د عام الفیل کالو 50مه ورځ وه او د ابراهیم علیه السلام د وفات 2000 کالو ومنه 2000 کاله پوره شوي او دغه کال باندې رسول الله مبارک پیدا شو او عیسی علیه السلام چې پیدا شو نو د هغې نه 501 کاله تیر شوي و د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 501 کاله د ابراهیم علیه السلام د وفات نه 2000 کاله تیر شوي و او دغه کال ته عام الفیل وی د هجرت نه 53 کاله مخکې دا پیدا شوی نو په کال کې اتفاق دی په میاشت کې اتفاق دی میاشت د ربیع الاول وه دا په اتفاق د علماو په ورځ کې اتفاق دی چې د دوشنبې ورځ وه او سار وخت صبح صادق ته نږدې دې فلسفیانو چې د حساب کړی دی 4 بجې او 20 دقیقې وې په دې کې اتفاق دی خو په تاریخ کې اختلاف دی چې د ربیع الاول کم تاریخ و نو 3 قول دي پکې یو قول دا دی چې په 8 د ربیع الاول دویم قول دا دی چې په 9 د ربیع الاول او مشهور قول دا دی چې په 12 د ربیع الاول انګریزي حساب باندې کم تاریخ و نو 22 د اپریل او 501 نمبر کالو دا داغي او قمری کم کالو نو 53 کال قمری دا د تاریخ متعلق رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی بیا چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنت سیرت صاحب د 2 ورځو چې شو نو عبدالمطلب صاحب راغی نیکه او رسول الله مبارک یې غیږ کې واغست او حرم شریف ته راړه مطاف ته او دارو اسا ټول لا جمع شوي چې ما ته الله تعالی نوسی راکړه د هغه بچي نه چې وفات شو ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور په خېټه کې یا د 4 میاشتو یا د 6 میاشتو چې د والد صاحب وفات شوی تجارت ته تلو نو مدینه منوره کې مریض شه بیا هلته وفات شو نو زما د هغه مړ بچي چې زه ورپسې ډېر خفه وم هغه ته الله تعالی بچی ورکړه بعدل وفات نو دې ته به نوم ږدو خو ما دغسې غاږونه اورېدلي دي نو ټول اتفاق په دې راغی چې د ده نوم به محمد صلی الله علیه وسلم نو په 9 ورځ باندې عبدالمطلب صاحب ورته نوم کېښو کله چې 11 ورځ شوه عربو کې جناب سیرت صاحب دا عادت و چې دا د دې قبایلو نه به دا ښځې راتلې او د دې مکې مکرمې او د سردارانو دا بچي چې وو هغوی به بوتله او هغې به خدمت کودي به بیا ورته خرچه ورکوله نو په دغه کال باندې د ټولو خلکو زامن شوي د ټولو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته به چې څوک راغی او د رسول نبي علیه السلام پوښتنه به وکړه نو خلکو به ورته ویل دلته یتیم دی او پلار نه لري نو چا ورته ډېر زړه نه ښه کو نو خرچه نه وه نو په 11 ورځ باندې حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها مکې مکرمې ته راغله او خلکو بچي وړي وو دغه یوازې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک پاتې نو دی وی چې تشه ځمه نو خدا راته ښه دی نو رسول الله مبارک په 11 ورځ باندې هغه خپل کلي ته ویوړو او
بیا 2 کاله تیر کړل. بله 2 کاله کې بیا یو واقعه وشوه د شق صدر چې اوږده واقعه ده نو هغه وډاره شوه. بله نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یې 2 کاله پس آمینې رضی الله تعالی عنها ته راوړه. بیا هغې ورته تسلي ورکړه نو بیا یې ویوړه. نو چې د 6 کالو شو نو بیا آمینې رضی الله تعالی عنها ته راوړه. بله د 6 کالو شو نو آمینې رضی الله تعالی عنها ته راوړه او بیا رسول الله مبارک ورته وی چې مورې زما پلار څه شو؟ نو هغې ورته وی چې ستا پلار خو په تجارت تللی او مدینه منوره کې وفات شوی دی نو وی ما د پلار قبر ته بوځه. بله نو مور مبارکه ورسره شوه او د پلار نه دوی ته یوه وینځه په میراث کې پاتې وه ام ایمن رضی الله تعالی عنها چې د هغې نوم دی برکت. بله نو دا مور سره لاړه. نو د نبی علیه صلات چې د پلار ملاقات د قبر ملاقات یې وکړو رسول الله مبارک او بیا راتله نو د مدینې منورې او د مکې مکرمې په منځ کې علاقه د ابوا ورته وایي. نو هلته آمینه رضی الله تعالی عنها مریضه شوه. نو ام ایمن ته وصیت وکړو د رسول الله مبارک په باره کې او هغه هملته وفات شوه. اوس هم قبر هملته دی. نو بیا دا باقي تربیت او خدمت ام ایمن رضی الله تعالی عنها کړی دی. دا چې 6 کالو عمر د رسول الله مبارک یعنی 8 کاله او 2 میاشتې 10 ورځې چې عمر شو نو نیکه مبارک وفات شو. کله چې عمر مبارک 12 کاله او 2 میاشتې شو نو اول کرد باندې په تجارتي قافله کې شام ته لاړو. بله او هلته بحیره راهب سره ملاقات وکړو. کله چې عمر مبارک 15 کاله او 2 میاشتې شو نو هلته بیا یو جنگ شوی د دې عربو هغې ته جنگ فجار وایي. بله نو په هغې کې رسول الله مبارک شرکت وکړو. کله چې عمر مبارک 15 کاله او 8 میاشتې شو نو بیا د عربو یو معاهده وه هغې ته حلف الفصول وایي. بله نو په هغې کې رسول الله مبارک شرکت وکړو. کله چې عمر مبارک 25 کاله شو نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په قافله کې رسول الله مبارک تجارتي قافله کې شام ته لاړو او د نستوره راهب سره ملاقات وکړو. او بیا چې راغې نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه. خو څومره 2 میاشتې او 10 ورځې یعنې دغه وخت کې د حضور عمرو 25 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها سره واده وکړو. کله چې عمر مبارک 28 کاله شو الله تعالی ورته یو بچی ورکه قاسم سه. کله چې عمر مبارک 30 کاله شو الله تعالی ورته لور ورکړه زینب رضی الله تعالی عنها. کله چې عمر مبارک 33 کاله شو الله تعالی ورته بچی ورکړه لوري ورکړه رقیه رضی الله تعالی عنها. کله چې عمر مبارک 34 کاله شو الله تعالی ورته لور ورکړه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې دا دواړه بیا رسول الله مبارک عثمان صاحب ته په نکاح کړی وي. کله چې عمر مبارک 15 کاله شو الله تعالی ورته لور ورکړه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. کله چې عمر مبارک 40 کاله شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غار حرا ته لاړه. بله او غار حرا کې ناسته غوره کړه. کله چې عمر مبارک 40 کاله 6 میاشتې او 10 ورځې شو د جمعې شپه وه نو نزول د قرآن کریم شروع شو. کله چې عمر مبارک 43 کاله او 6 میاشتې وشو نو اعلان د نبوت وکړه اهل مکه ته. کله چې عمر مبارک 40 کاله او 6 میاشتې شو نو اهل مکه په شعب ابي طالب کې نظر بند کړ. 3 کاله هلته نظر بند. کله چې عمر مبارک یو کم 50 کاله او 6 میاشتې شو نو خدیجة الکبرا رضی الله عنها د دنیا نه لاړه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 22 ورځې بعد د خدیجة الکبرا رضی الله عنها د وفات نه 22 ورځې بعد عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه. خو سوده رضی الله عنها خو کونډه وه نو هغې کور ته راوسته او عایشه خو وړه وه نو رخصتي نه وه شوې. بیا د هغې نه وروسته په همدې کال چې عمر مبارک یو کم 50 کاله نو طائف ته لاړه خو 2 میاشتې بعد یعنی عمر مبارک چې کله یو کم 50 کاله 2 میاشتې شو نو بیا د طائف خلکو ته
دعوت ورکړ او د دې نورو قبایلو دعوت شروع کړ. بله کله چې عمر مبارک 50 کاله شو نو معراج ته لاړ بله او په دغه شپه باندې 15 وخته مونځ چې دی دا فرض شو. کله چې عمر مبارک 52 کاله شو نو مدینه منورې ته هجرت روان ک. ربیع الاول میاشت کې او د شپه د جمعې وه. نو په دې لاره کې 11 ورځې شپې تېرې کړي دي. 3 شپې په غار ثور کې او 8 بیا په دې سفر کې. که موږ او تاسو لاړو بیا به درته د هغې قصه کوم انشاءالله. کله چې عمر مبارک 53 کال او 4 ورځې شو نو مسجد نبوي بنیاد کېښود. کله چې عمر مبارک 53 کاله 4 میاشتې شو نو یهودو سره رسول الله مبارک معاهده وکړه. کله چې عمر مبارک 53 کاله او 4 ورځې شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده وکړه. کله چې عمر مبارک 53 کاله و میاشتې شو نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې رخصتي وشوه او رسول الله مبارک کره راغله. کله چې عمر مبارک 54 کاله 6 میاشتې 9 ورځې شو نو غزوه بدر وشوه، د بدر غزا وشوه. کله چې عمر مبارک 54 کاله و میاشتې او 8 ورځې شو نو فرضیت د زکات راغی، زکات فرض او د اخترونو منځونه واجب شو، د هغې حکم راغی او صدقه الفطر راغی او د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په منځ کې نکاح وشو. کله چې عمر مبارک 55 کاله 6 میاشتې 26 ورځې شوې نو رسول الله مبارک د حضرت حفصه رضی الله عنها سره نکاح وکړه او په همدغه ورځو کې غزوه احد هم وشو. کله چې عمر مبارک 55 کاله و میاشتې او 40 ورځې نو غزوه حمراء الاسد پیښه شوه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه د حضرت زینب بنت خزیمه سره. حضرت زینب بنت خزیمه خو دغه وخت کې د حضور عمرو 55 کاله او و میاشتې چې کله سره نکاح کوله. کله چې د حضور عمر 55 کاله شو نو د شرابو د حرمت حکم راغی چې شراب حرام دي او کله او په همدغه میاشت کې غزا پیښه شوه، غزوة ذات الرقاع ورته وایي. کله چې د حضور عمر 55 کاله و میاشتې شو نو رسول الله مبارک د حضرت ام سلمې رضی الله عنها سره نکاح وکړه. کله چې عمر مبارک و 50 کاله شو نو نزول د حجاب راغی چې ښځې به پرده کوي او 8 میاشتې بعد یعنی د حضور عمر و 50 کاله او 8 میاشتې شو نو غزوه احزاب غزوه خندق پیښه شو. کله چې د رسول الله مبارک عمر 58 کاله 10 میاشتې 22 ورځې شوې نو رسول الله مبارک د حضرت صفیه رضی الله عنها سره نکاح وکړه او په همدې کال صلح د حدیبیې راغله. کله چې د رسول الله مبارک عمر 59 کاله 8 میاشتې شو نو عمرة القضاء راغله او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی هغه کومه عمره چې ترېنه په حدیبیه کې پاتې شوې وه نو په دې کال باندې بیا د هغې عمرې قضا یې راوړه او رسول الله مبارک د میمونې رضی الله عنها سره نکاح وکړه او خالد ابن ولید مسلمان چې اسلام قبول ک. او خالد ابن ولید رضی الله عنه چې مسلمانېدو د رسول الله مبارک عمر 59 کاله او 11 میاشتې 22 ورځې او حضرت عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه هغه اسلام قبول ک. کله چې د رسول الله مبارک عمر 80 کاله 2 میاشتې او 22 ورځې شو نو غزوه موته وشوه او غزوه فتح مکه وشوه خو 6 میاشتې بعد یعنی د حضور عمر 80 کاله او 6 میاشتو 2 ورځو ته چې ورسېده نو مکه مکرمه فتح شوه په رمضان المبارک او و میاشتې بعد یعنی د حضور عمر 80 کاله و میاشتې
څلېرویشت ورځې چې شه که نه نو غزوه حنین پیښه شوه. د رسول الله مبارک عمر چې 16 کاله شو، 16 کاله او 2 میاشتې، نو زوی پیدا شه ابراهیم. یعنی د حضور عمر 16 کاله 4 میاشتې شو، نو غزوه تبوک پیښه شوه او په همدغه کال باندې فرضیت د حج هم راغی او رسول الله مبارک په دې کال باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د حج د پاره ولېږه چې ته حج وکړه، او حضرت علی صاحب مشرکانو د اعلان د پاره ولېږه. رسول الله مبارک په مدینه منوره کې پاتې شو. د حضور عمر چې 2 کاله 10 میاشتې 2 ورځې شو، رسول الله مبارک حج وکړه، حجة الوداع. او دا اخیری وفات چې دی رسول الله مبارک ته چې راته د قبایلو نه، او نو هغه رسول الله مبارک ته راغی او په همدغه ورځو کې د رسول الله مبارک د مرض آغاز وشو. نبی علیه صلوات و سلام د یو صحابي جنازې ته تلو جنت البقیع ته، نو په دې لاره کې په سر درد شو، په لاره کې په سر درد شو او تب یې ونیوه. نو یو لس ورځې په دې مرض کې صحابه کرامو ته جمع ورکوله، 11 ورځې، او ټول مرض د رسول الله مبارک یا 14 ورځې یا 14 ورځې. کله چې 2 ورځې وفات ته پاتې شو، نو د رسول الله مبارک مرض سم ډیر شو. او بخاری شریف روایت ته بیا وی زه به سبا چرته یم، چا سره به یم، سبا به چا سره یم. نو هغوی پې پوه شوي بیبیانې قربان ته د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره، نو وی مال ته بوځئ. نو رسول الله مبارک بیا د 2 ورځې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په کور کې تیرې کړي. کله چې وفات ته 15 ورځې پاتې شو، نو د چهارشنبې ورځ وه او د رسول الله مبارک مرض نورم ډیر شو، تکلیف یې ډیر شو. نو بیا حضور فرمایل چې داسې کار وکئ چې د مختلفو کویانو نه اوبه راوړئ او 2 مشکونه برابر کړئ او ما باندې واچوئ چې زما لږ صحت برابر شي او زه جومات ته وځم صحابو ته نصیحت وکړم. نو بیا 2 مشکونه اوبه یې راوړي د مختلفو کویانو نه او په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یې واچولې، نو لږ تخفیف ورته ورکړی شي. نو رسول الله مبارک جومات ته ورغی او منبر باندې کېناست او صحابو ته اوږد تقریر وکړ. کله چې 4 ورځې وفات ته پاتې شو، 4 ورځې وفات ته پاتې شو، نو حضور ته دا صحابه کرام راجمع دي، عمر صاحب، ابوبکر صدیق صاحب، حضرت علی صاحب. نو حضور فرمایل چې یو کاغذ راوړئ چې زه درته خط ولیکم. نو عمر صاحب چې قربان بس موږ ته د الله تعالی کتاب او ستا احادیث موږ ته کافي دي، موږ ته خط مه لیکه. د شیعګان چې بیا اعتراض کوي که نه، د هغې بیا مختلف جوابونه دي. نو دغه د خط معامله چې راغلې وه، نو دا د حضور د وفات نه 4 ورځې مخکې. بیا 1 ورځ چې کله وفات ته پاتې شو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دروازې د پردې نه سر راپورته راښکاره کړ. دا داسې وخت چې جمع ولاړه وه، نو صحابه کرام په جمع ولاړو چې حضور یې ولیده، نو رسول الله مبارک ورته مسکی شو. هغوی دومره خوشحاله شو چې رسول الله مبارک ته الله تعالی صحت ورکړ. وایي کېدی شي چې مونځ نه وتلي وی د ډېرې خوشحالۍ نه، خو رسول الله مبارک ورته اشاره وکړه چې خپله مونځ وکړئ. بس بیا یې پرده بنده کړه. پرده چې بنده کړه، نو بیا یې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راوغوښته او هغې ته یې خبرې وکړې. او عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها به په اخري صورتونو باندې او په دعاګانو باندې دمول، او داسې به دمو چې د حضور په لاسونو به یې چف کو او هغه لاسونو باندې به چف وکړ، بیا به د حضور لاسونه په رسول الله مبارک باندې وهل. او بیا په اخره کې د دوشنبې په ورځ باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو دا هغه مختصره واقعات رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. ډیره مننه شیخ صاحب، الله مو خوشحال لره. دا چې ډیر مواد مو په مختصر وخت کې راجمع کړي، الله دې ستاسو دغه تکلیف په خپل دربار کې قبول کړي او انشاءالله په راتلونکي کې بیا د نبی علیه السلام په سیرت مبارک تفصیلي خپرونې ولرو. ډیره مننه صاحب، کور مو ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. دا فقط یو څه د نبی علیه السلام هغه د ژوند یوه برخه، ډیره کمه برخه. نور خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک کې دومره خبرې دي، هغه چې موږ او تاسو ته څه راپرېښي دي، نو
په هغه باندې کتابخانې ډکې دي، په هغه دومره په زرهاو کتابونه لیکل شوي دي. نو انشاءالله چې هغه به په تفصیل سره تاسو ته بیانوو. دا فکر ونه کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دومره مختصر و چې په یو خپرونه کې را خلاصه شو، هیڅ کله نه، هیڅ امکان نه لري. په زرګونو خپرونې به انشاءالله په دې باندې کېږي او په نړۍ کې تاسو شاهد هم هستئ. او انشاءالله که ژوندي وو له تاسو سره به موږ هم شریکوو. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.